بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد عمر د عبدالوهاب زوی چې د ابوبکر صافي خصوصي اعلی لیسې د اومیجین ټولګي زده کوونکی یم. زه غواړم تاسو د انرژي تحفظ په قانون په اړه تجربه وړاندې کړم چې لارښود استاد مې ډاکټر وحیدالله شمال دی چې انرژي د کار کولو وړتیا ته وایي. موږ په عموما کې د انرژي ډېر ډولونه لرو، لکه حرکي انرژي، ذخیروي انرژي، نوري انرژي، برقي انرژي، بیولوژیکي انرژي، کیمیاوي انرژي، هستوي انرژي او داسې نور. انرژي د تحفظ قانون لري. یعنې څه؟ انرژي تحفظ قانون له دې څخه بحث کوي چې هېڅکله انرژي له منځه نه ځي، بلکې د یو شکل څخه بل شکل ته وړي. لکه نوري انرژي چې صوتي ته وړي، صوتي بېرته نوري ته وړي. لکه ذخیروي انرژي چې حرکي ته وړي او حرکي بېرته ذخیروي ته وړي. د دې لپاره چې موږ د انرژي تحفظ قانون ثابت کړو، نو ما د دې لپاره یو آله جوړه کړې ده چې په دې کې موږ یو څرخ او دوه تارونه لرو چې په دې کې موږ حرکي انرژي ذخیروي ته اړو او ذخیروي بېرته حرکي ته اړو. نو یعنې اول موږ راځو د حرکي انرژي تعریف ته. حرکي انرژي هغه انرژي ته ویل کېږي چې جسم د حرکت حالت کې خپل ځان کې لري، او ذخیروي هغه انرژي ده چې جسم په خپل ځان کې ذخیره کوي. نو موږ اوس راځو تجربې ته. دلته موږ دا څرخ لرو، دا چې زه څونه تاوم، څونه چې ځمکې نه جګېږي هغومره دا ځان کې ذخیروي انرژي ټولوي. چې موږ دا خوشې کړو د ذخیروي انرژي حرکي ته وړي. کله دا جسم آخر ته ځي، دلته حرکي انرژي ډېرېږي او ذخیروي انرژي کمیږي. چې دا کله جسم بیرته پورته ځي، دلته ذخیروي انرژي ډېرېږي او حرکي انرژي کمیږي، چې دې ته میخانیکي انرژي هم وایي. دا و د انرژي تحفظ قانون چې ما په ذخیروي او حرکي انرژي کې ترسره کړ. تاسو هم کولی شئ چې خپل کور یا ښوونځي کې ترسره